د لویه بخښونکي خدای په پاک او سپېڅلي نامه د وخت ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. رفیع الله همت یم تاسو رابولم د دې اونۍ ځانګړې مرکې ته. درنو لیدونکو په میدان وردګ ولایت کې د روغتیایي خدماتو په اړه درته مرکه لرو. په دغه مرکه کې راسره د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر محمد زیرک میلمه دی. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه عمله موږ ته مو وخت راکړ. مننه. په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو په واسطه ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه درنښت وړاندې کوو. ژوندي اوسئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب. پیله دې پوښتنه وکړم چې په دغه ولایت کې د روغتیا په برخه کې د تیر کال عمده کړنې او لاسته راوړنې څه وې؟ مننه. دا چې حقیقت نظر مخکینیو کالونو ته د موږ تیر کال ډېر د لاسته راوړنو نه ډک کال و. په همغه اساس دومره ویلی شو چې موږ په صحي مراکزو کې تر 10 لکه پورې مریض کتلی او پیډیم یې کړې ده. یعنې دا معنا چې موږ نفوس تقریبا 10 لک ته رسیدونکی دی. یو مریض حق لري په کال کې 2 الی 3 ځله یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي. دوهم تر 18 زره پورې موږ سره د موږ په صحي مراکزو کې نورمال ولادتونو صورت نیولی دی. تر 4 زره اضافه غټ جراحي کیسونه موږ سره شوي دي. دې ترڅنګ تر 10 اضافه ایجاد او ارتقا کلینیکونه رامنځته شوي دي. کله 2 کاله وختي موږ اوه صحي مراکز درلودل د ولایت په کچه باندې. اوس خوشبختانه 106 صحي مراکز لرو چې عملا برحال دي مستر د خدماتي په ساحه کې. او تیر کال را په دې خوا باندې موږ ولایت ټول صحي مراکز د سولري یخچال په واسطه باندې سنبال شوي دي چې کیدای شي لومړنی ولایت وي د افغانستان په کچه باندې. البته پیشرفته سولري یخچالونه او د دې ترڅنګ موږ ارتقای ظرفیت منځته راغلی ده چې په دغې د جملې نه موږ یو ځوان تکړه متخصص ډاکټر چې د چک په یوه لرې پرته ډیج شفاخانه کې د هیمور ریپلیسمنټ ګولۍ بدله کړله، یعنې یو غټ دستاورد و. دې ترڅنګ د موږ امبولانس خدمات اوس هم د پخوا په شان باندې برحال دي چې په سلګونو مریضان یې ریفر کړي دي. او پیشرفته وسایل لکه سی بی سی، مایکرولاب، بی سی جی، ډوپلر الټراساوند دا د موږ ولایت ته راغلي دي. مصدر د خدمات جوړ دي. دې ترڅنګ په ولسوالیو کې په 2 ولسوالیو کې موږ جین ایکسپرت ماشینان ځای په ځای کړي تر څو د ټي بي مریضانو کشف او تداوي پرې وشي چې د خوشحالۍ او د لاسته راوړنو نه یو ډک کال. ډېر ښه. ډاکټر صاحب تاسو د ځینې مریضانو یادونه وکړه چې څو لکه تاسو یادونه وکړه چې دلته مراجعه ناروغانو کړې ده. نظر د ولایت نفوس ته آیا دغه مراجعانو دومځلي مراجعه کړې ده که نه؟ نفوس خو د دې ولایت دومره نه دی. په دغه تړاو ځینې لیدونکو هم دغه پوښتنه درلوده چې څنګه د ولایت نفوس کم دی او مراجعه ناروغانو ډېره کړې؟ یو مریض حق لري چې په کال کې 2 الی 3 ځله یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي. موږ تاسو نفوس 9 الی 9 لکه دی. دغه فارمول ثبوت جوړېدی شي چې یو مریض 2 الی 3 ځله صحي مرکز ته مراجعه کړي چې 6 لکه ترې جوړېږي. ډېر ښه. په تیر کال کې د ځینو ستونزو یادونه تاسې کړې وه چې هغه د روغتیایي مرکزونو د ودانیو نشتون او د ترڅنګ د برق ستونزه وه. تر کومه دغه حده پورې دغه ستونزې حل شوي دي او که نه دي حل شوې ورته څه پلان لرئ؟ بله. تیر کال مو وکړای شوه چې په بعضو صحي مراکزو کې چې د دوی ولادتخانې خرابې وې هغه ورته حد اقل یو څه سټنډرډ کړو. په بعض صحي مراکزو کې 1 یا 2 یا 3 اتاقونه جوړ سول تر څو مو چې لږ لاس پرې آزاد شي او مصدر د خدمت جوړ سي مریض ته. سولري برېښنا موږ نه درلوده خو اوس یون ډي پي په واسطه باندې موږ سواده شوي ده چې د موږ 34 صحي مراکز سروي شوي دي چې هغې ته به د کلینیک د ضرورت په اندازه ژوندی برق جوړېږي د سولر په واسطه باندې او باقي مانده 40 یا 44 صحي مراکز مو چې دي هغه ته کار لاندې دي چې سروي شي. ډېر ښه ډاکټر صاحب. آیا په ولایت کې په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې سپینې ساحې هم شته دي چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي؟ بله. موږ 270 سپینې ساحې لرو. هغه 270 هغه سپینې ساحې دي چې د WHO د یونیسیف د تعریف په اساس جوړې سپینې ساحې دي. نو 270 سپینې ساحې لرو. د هغې اسناد متعین مراحل کړي وزارت ته چې 9 صحي مراکز یا APHH یا صحي ځالګۍ
د وزارت د محترمې کمیټې لخوا تایید شوي دي چې د 1403 کال دپاره یې تر 10 پورې صحي ځالګۍ د موږ ولایت ته پیشنهاد شوي دي. انشاءالله منظوري به یې لنډ ورځ کې راشي. ډېر ښه. څه موده وړاندې سویډن کمیټې په دې ولایت کې خپل فعالیت ودرولو چې د دې ولایت د کلینیکونو سره زیاته همکاري درلوده. دغه څه چې بند شول آیا څه تاثیرات یې درلودل او که یې نه درلودل، که یې درلودل هغه تشه بیرته چا ډکه کړه؟ حتما یوه اندازه تاثیرات خو حتما لري، یوه اندازه کم، خو بیا د یونیسف او د وزارت محترم د مقام د دوی د ګډو همکاریو نه مننه چې هغه تشه یې عاجل راته ډکه کړله. یوه میاشت دپاره د موږ ولایت د یونیسف همکارو مؤسساتو په واسطه باندې موږ صحي خدمات مخ ته ولاړه او فعلا دپاره د وزارت او د یونیسف په چوکاټ کې د BDN مؤسسه جمع خیرالبشر راغلي موږ ولایت ته. انشاءالله دا تشه به زر ډکه کړي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب د روغتي پرسونل په اړه معلومات راسره شریک کړه چې په دې ولایت کې څومره دي؟ خیرالبشر جمع BDN مؤسسې په چوکاټ کې موږ سره تقریبا تر 1000 پورې پرسونل مردانه او زنانه او مختلف لیول باندې پرسونل موږ سره شته دي چې اوس هم مصدر د خدمات او فعالیت لري. بر علاوه تر 1000 نور په ورتیکل پروژه یا هم د صحت یا ساتامې په چوکاټ کې یا سره میاشتې ایمرجنسي په نورو پروژو کې یا نورو مؤسسات په چوکاټ کې موږ سره کار کوي چې ټوټال تقریبا 2000 ته رسیږي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب تېره اونۍ موږ تاسو شاهدان وو چې چک ولسوالۍ شفخانه کې یو ډاکټر وکولی شوی چې د پښې یو عملیات ترسره کړي. دغه عملیات څومره تاسو ته یعنې ډاډګیرنه درکوي، تاسو څومره نور هم توانمندي کوي چې په دې ولایت کې یعنې هغه روغتیایي خدمات په ډېر ښه ډول سره روان دي او نظر نورو ولایتونو ته یې څه ډول ارزوئ؟ مننه. دا چې د پښې ګردی د ګردي عملیات او یا هم د غټ هډوکي یا د غټ ګردي تبدیل یا مصنوعي اچول دا تنها د زون په شفخانو کې کندهار، مزار، کندهار، کابل یعنې اته لوی ښارونه کې په پیزون په غټو شفخانو کې دغه عملیات ترسره کیدای شي. خو خوشبختانه موږ په ولایت کې د په یوه لرې پرته ولسوالۍ په یوه ډېر شفخانه کې د عملیات ترسره شوه. چون موږ قدري او تخصصي پرسونل لرو نو د هغې په واسطه باندې دغه څه ترسره شول. البته یوه حمایه، یو تشویق ته ضرورت و تر څو مو زمینه ورته مساعده کړل او وسایل مو ورته آماده کړل او دوی مو تشویق کړل. د دوی د زده کړل نه موږ استفاده وکړه تر څو په ساحه کې عامو خلکو ته ښه مصدر د خدمات جوړ شي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب د ښځینه او ډاکټرانو په اړه آیا د دوی دپاره څه د تعلیم ترنینګو په برخه کې دلته څه اسانتیاوې شتون لري او که نه؟ بلې. اول دا چې د یونیسف او WHO او د وزارت ساتامې محترم مقام لخوا وخت نا وخت د موږ زنانه سټاف ته مختلف رقم ټرنینګونه ورکړل شوي دي. ارتقا د ظرفیت عنوان لاندې ډېرې دوی ارتقا شوې ده په دې برخه کې. خو د هغو بر علاوه یو خوشبختي بله دا وه چې د موږ ولایت ته سږ کال تر 22 پورې کاپیسا او پکتیا ولایتونو ته 12 پاسې زنانه جلب شولې تر څو لوړ زده کړې نورې وکړي، که هغه د قابلې په صفت وي یا د روانشناسې وي او یا هم د نرسې په صفت وي یا هم د فزیوتراپیست په صفت باندې. نو موږ ته 12 پورې 12 پاسې دغو دوو ولایتونو ته د امتحان له طریقه معرفي کړلی چې انشاءالله دوی به عملا خپل زده کړې کوي او وروسته به مصدر د خدمت موږ په ولایت کې جوړېږي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب تر ډېره شاهدان یو چې د کابل کندهار پر لویه لار ترافیکي پیښې ډېرې په وروستیو کې رامنځته شولې. د غزني تر کابله په دغه لویه لار که چیرې کومه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي امبولانس خدمتونه به څه ډول وي او څنګه به خلک امبولانس خبروي تر څو هغه د پیښې ځای ته ځان ورسوي؟ ډېره مننه. دا چې کابل کندهار او کابل بامیان د یو دوې غټې لارې دي موږ په ولایت کې. کابل کندهار تر 100 کیلومتره اضافه لاره ده او اکثره د جنګونو د وخت خراب پاتې لاره ده چې په هره ورځ د ټکر تصادف شاهدان جوړ یو ته. په میاشت کې سلګونه واقعات دي موږ شاهدان یو چې ټکر تصادف له مخې موږ ته مراجعه کوي. نو د موږ وردګ امبولانس 102 نمبر برحال دی
102 نمبر ته په دې ولایت کې چې زنګ ووهل شي امبولانس همغه ساحې ته رسیدنه کوي. یوه بل کابل کندهار په غټه لاره په هر 4 کیلومترۍ کې موږ یوه لوحه درولې ده. په هغه لوحه کې مو د لوحې نمبر اچولی دی او جمع 102 نمبر جمع د امبولانس د کارکوونکو 4 شمېرې مو اچولي. احیانا که هغې لوحې ته نږدې کومه پیښه کیږي نو امبولانس خدماتو ته به ویل کیږي چې موږ د پلانکۍ نمبر لوحې ته نږدې یو، نو موږ امبولانس په عاجل همغه ځای ته رسیدنه کوي. ډېر ښه ډاکټر صاحب، د ځینو موسمي ناروغیو ساري ناروغیو په تړاو که معلومات سره شریک کړئ چې د تداوۍ په اړه آیا په ولسوالیو کې هم کیږي که نه هغه کسان چې دوی هلته ناروغ کیږي مرکز ته به راځي او که په ولسوالیو کې هم درملنه کیږي؟ بلې یعنې د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په یوه لرې پرتو سیمو کې اوس صحي خدمات لرو، هغه د پیکس یا هم د موبایل ټیمونو په واسطه باندې احیانا که چیرې د مربوطه صحي مرکز کې مریض تداوي نشي او مریضي لوړه وي د صحي مرکز ته امکاناتونه، نو بیا د امبولانس په واسطه درجه په درجه یو لږ لوړ کلینیک ته ریفر کیږي او هلته تداوي کیږي. ریفر موجود دی او د همدې دپاره ریفر جوړ دی چې که چیرې مریض هلته نه تداوي کیږي درجه په درجه باید رالوړ سي حتی ته مرکز کابل پورې ورسي او تر څو ښه تداوي شي. ډېر ښه ډاکټر صاحب، د درملو په اړه آیا په ولسوالیو کې ځینې شفاخانې چې دي او همداسې مرکز کې درمل څه ډول دي؟ آیا شفاخانه دا پوره کولی شي چې یو مریض ته ورکړي که نه دوی له بازاره اخلي؟ د وزارت سطح محترم مقام لخوا د یونیسف جمع همکار مؤسساتو WHO سره یو لیست د دوایانو جوړ شوی دی چې د مربوطه کلینیک په اندازه جوړ شوی دی چې په یوه شفاخانه کې باید څو قلمه دوا مجاني وي. هغه لیست په عامه انتظارګاه کې ځوړند دی، نو د مغه لیست مطابق باید دوا مجاني ورکړل سي. حتی که چیرې یو کوچنی صحي مرکز هم وي هلته هم یو لیست ځوړند دی. تعداد او ارقام یې د وزارت محترم سطح د مقام او جمع مؤسسات یونیسف WHO دغه د خوا تایید شوی دی، نو په همغه اندازه باندې التماف ته او ریاګان دوا توزیع کیدای شي. اوله مهمه او کومه دوا چې عاجل ضرورت کی هغه ان شاء الله موجوده، کوم مشکل نشته پکې. یعنی که څوک ډیر ناروغ وي او ډیر دوا ته ضرورت ولري، درمل ته ضرورت ولري، هغه بیا دوی باید هغه څخه بازار څخه ترلاسه کړي. یوه اندازه یوه فیصدي شته ده چې هغه مریضۍ کمې وي، کله وي کله وي، نو دغو دپاره امکان لري چې یو څو کلمه دوا د بل شخصي بازار نه واخیستل شي. ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب. په دغه ولایت کې د روغتیایي خدماتونو د لا ښه توب لپاره به ستاسو سږنی پلان څه وي؟ دا چې کال نوی پیل شوی دی، پلان به مو څه؟ اول خو د محترم وزارت سطح د مقام نه د زړه د اخلاصه مننه، د ولایت د مسؤلینو نه مننه، د مشرانو مسؤلینو نه چې موږ غږ وخت په وخت اورېدلی، موږ ته یې لاس راکړی. د موږ سپینو ساحو ته رسیدنه چې 10 APH جوړوالی دی، 22 ایجاد او ارتقاوي دي او هره ولسوالۍ د دې د نفوس په اندازه یو شفاخانې ته ضرورت دی. او بعضې کلینیکونه چې تعمیر نه لري هغې ته کوشش کوو چې تعمیرونه جوړ کړو، د امبولانس خدمات نور عام کو، پیشرفته وسایل موږ باید پیدا کو، چون موږ هم خوشبختانه ویلی شو چې په ولسوالیو کې جین اکسپرت ماشین موږ لرو، CBC، مایکرولاب، ECG، ډوپلر الټراساوند، دا موږ ډیجیټل اکسریګانې دا موږ په ولسوالیو کې اوس لرو. حتی په بعضې CHC پلاسو کې موږ زنانه او مردانه جراحي ټیم لرو. نسایي ولادي متخصص زه په CHC پلاس کې لرم، په CHC پلاس کې CBC، مایکرولاب، ECG مې اوس برحال دي. دا د خوشحالۍ ځای دی. بیا هم کوشش کوو چې دغه پیشرفته وسایل ټولو ولسوالیو ته ورسو. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله، موږ ته مو وخت راکړه په دغه مرکه کې. مننه، ژوندي اوسئ، تاسو ټول ټیم نه مننه، خیر اوسئ. ډېره مننه. د وک ټلویزیون درنو لیدونکو، د دې اونۍ مرکه مو همدومره وه. تر بیا او بلې مرکې مو په بخښونکي رب سپارم.